د کارونو ځنډول هرومرو د کورنۍ مشرانو څو ځله زموږ تر غوږه راتېره کړې ده چې د نن ورځې کار سبا ته مه پرېږدئ. که څه هم دا یوه لنډه جمله ده خو مفهوم او مطلب ډیر ژور او پراخه دی. ځینې کسان د مختلفو علتونو په سبب خپلې هغه چارې چې باید ترسره یې کړي راتلونکي ته ځنډوي او وروسته یا دا چې د هغه کړنو د ترسره کولو لپاره خپله انګېزه له لاسه ورکوي او یا دا چې ترسره کول یې په بشپړه توګه هیروي. همغه ده چې یاد کار یا کارونه په راتلونکي کې پر بیړنیو کارونو بدلیږي. د بیلګې په توګه که چیرې تمه وي چې یو راپور ولیکئ او خپل امر یا رئیس ته یې واستوئ، غوره ده چې دغه کار هر څومره ژر ترسره کړئ، خو که ناوخته شي او امر یا رئیس مو د یادې موضوع په اړه یو ځل بیا یادونه درته وکړي، په داسې حال کې چې تاسو یې راپور نه دی چمتو کړی، همغه ده چې دغه راپور لیکل پر یو عاجل یا بیړني کار بدلیږي. هغه بیړنی کار چې د بیړې علت تاسو په خپله یاست او که چیرې مو دغه کار په خپل ټاکلي وخت ترسره کړی وای، هم به یې د وخت د زیاتوالي له امله کیفیت ښه او هم به مو د خپل امر یا رئیس د زنګ له ترلاسه کولو وروسته ویره، تشویش او اندېښنه نه درلوده. په همدې ترتیب مو په ژوند کې ګڼې نورې بیلګې تجربه کړي دي چې کارونه مو د خپل غفلت له کبله پر بیړنیو کړنو بدل شوي دي او موږ یې له یو کړکېچ سره مخ کړي یو. کله چې کارونه راتلونکي ته ځنډوو، په اصل کې خپل آزاد او چارو ته ټاکل شوی وخت ضایع کوو او هغه مهم کارونه چې مسؤلیت پر غاړه لرو تر ټولو وروستیو شیبو وقف کوو. په دا ډول حالاتو کې په بشپړه توګه له اندېښنې او پښیمانۍ سره مخ کیږو او افسوس کوو چې کاشکې مو کارونه پر خپل وخت او هر څومره ژر پیل کړي وای. د چارو ځنډول په حقیقت کې هغه ناسم عادت دی چې موږ د خپل ژوند لویو موخو د رسېدو په لاره کې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. اجازه مه ورکوئ چې دغه ناخوښ عادت مو ټول ژوند ضایع کړي. پر دوام له څو داسې کړنلارو سره اشنا کیږئ چې د چارو د ځنډولو پر منفي عادت باندې د برلاسي کېدو لپاره در سره مرسته کوي. د وینسټون چرچیل په وینا بیړني کارونه هغه دي چې پر خپل وخت او زمان کې مو نه دي ترسره کړي. لومړني ګامونه باید واخلو. یو لرې منزل ته مزل او سفر کول د لومړي ګام له اوچتولو پیل کیږي. که چیرې تاسو دغه لومړی ګام اوچت نه کړئ، هیڅ کله به خپلې موخې ته نږدې نه شئ. یوه تر ټولو ساده او اغېزناکه لاره دا ده چې باید پیل وکړو. هر ځای مو چې راتلونکي د خپل کار د ځنډولو نښې ولیدې او احساس مو وکړ چې خپل کار به په راتلونکي کې ترسره کړم، غوره ده چې یوازې لاس په کار شو او پیل وکړو. اړینه نه ده چې د خپل کار وروستیو پایلو ته متوجه اوسو، بلکې باید خپل تمرکز پر همدې کوچنیو پرمختګونو باندې ولرو. ډېر ژر به وګورو چې منزل ته رسېدلي یو او کار مو هم پای ته رسېدلی دی. دویم، خپل لوی کارونه پر کوچنیو کړنو ویشل. یو دلیل چې راتلونکي زموږ د کارونو د ځنډولو لامل کیږي دا دی چې په ناخودآګاه ډول تصور کوو چې ګواکې دغه کار زموږ لپاره ډېر لوی او حجیم دی. نو وړاندیز کوو چې خپل لوی کار پر کوچنیو برخو وویشئ او په بیل بیل ډول پر هر یو باندې تمرکز وکړئ. که چیرې ستونزه حل نه شوه، باید دغه کار ته نور هم دوام ورکړئ او د کار برخې پر لا ډېرو کوچنیو هغو وویشئ. ډېر ژر به متوجه شئ هغه دنده چې پر غاړه یې لرئ له هغه څخه ډېره ساده او اسانه ده چې تصور مو یې کاوه او غوره ګڼئ څو له ځنډ پرته خپل کار پای ته ورسوئ. که چیرې د ادارې په رأس کې قرار لرئ، خپل همکارانو د چارو په ویشلو سره لویې پروژې د یو ټیم او دقیق نظارت په مرسته عملي کړئ. دریم، یو زماني جدول جوړ کړئ او ضرب الاجلونه وټاکئ. که چیرې د یو کار د ترسره کولو لپاره یوازې یو ضرب الاجل ولرئ، په ډېرې اسانۍ سره به راتلونکو ته د چارو د ځنډولو پر عادت اخته شئ. په دغه حالت کې احساس کوو چې کافي وخت لرو او کارونه مو راتلونکي یا بل وخت نه ځنډوو. لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه، کومه پروژه چې په لاس کې لرئ پر کوچنیو برخو یې وویشئ. وروسته یو عمومي زماني جدول جوړ کړئ چې د هرې مرحلې وروستی مهلت له خپلو ټولو جزئیاتو سره پکې واضح
شوي وي. په دې ترتیب سره پوهیږئ چې د هرې دندې د ترسره کولو لپاره یو مشخص زماني فرصت په واک کې لرئ چې باید پر هغه ټاکلې نیټه ترسره شي. دغه زماني جدول باید تر دې حده پلان او پروګرام شوی وي چې که چیرې کوم کار پر وخت ترسره نه کړئ پاتې ټولې مرحلې تر اغېزې لاندې راولي. د دې تګلارې له مخې د چارو ترسره کېدو لپاره بیړنی حالت هم رامنځته کیږي. کولی شئ د پروژې حجم ته په کتو هغه پر میاشتنیو، اونیزو او ورځنیو برخو وویشئ. څلورم، پلان او پروګرام جوړول. یو علت چې راتلونکي ته ستاسو د کارونو د ځنډېدو لامل کیږي د کارونو لپاره د لومړیتوب بندۍ او واضح پلان او پروګرام نه درلودل دي. د پلان او پروګرام جوړولو په هکله په مخکینیو مخونو کې بحث وکړ او د وخت د مدیریت او لومړیتوب بندۍ په اړه په راتلونکي مخونو کې بحث وکړو. بخیلتوب. آیا غواړئ چې ملګري مو تاسو د بخیل په نامه وپېژني؟ هرومرو تاسو د خپلو ملګرو په منځ کې داسې کس پېژنئ چې پر همدې نوم مشهور دی. هغه تل د نورو په میلمستیا او بلنو کې ګډون کوي، خو کله چې خپل وار رسیږي تر څو تاسو د میلمستیا بلنه درکړي یو زر او یو دلیلونه راوړي، په داسې حال کې چې ښه پوهیږي چې وس او توان یې لري. بخیل انسانان له خپل ژوند څخه ډېر لږ خوند اخلي. د هغو پام تل د مال او پیسو راټولول دي او ډېر لږ داسې پیښیږي چې یو اندازه پیسې یا مال له چا سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې نه بې ځایه لګښت او اسراف غوره دی او نه هم بخیلي او خساست، خو ژوند د یادو دواړو ځانګړنو ترمنځ خوندونو او له خوښیو ډک دی. موږ ټول داسې کسان پیژنو چې پیسې ورته له ځانه ګرانې دي او دومره یې جدي نیسي چې ان د لاسته راوړلو په هڅه کې له خپل ځان، کورنۍ او خپلوانو څخه بې خبره دي. له هغه کسانو سره ژوند کول چې ټول فکر یې په لګښت نه کولو او له ژوند څخه په خوند نه اخیستلو کې خلاصه شوی، په رښتیا هم یو ستونزمن کار دی. بخیل انسان نه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې له ژونده خوند واخلي او نه هغه کسان دې ته پرېږدي چې د ژوند کولو خوږ خوند وڅکي، داسې چې هغوی نه یوازې د پیسو په نه مصرفولو کې بلکې د نورو په ژوند کې د خوښیو د لیدلو له اړخه هم تنګ نظره او بخیلي کوي. کېدای شي چې د مجردۍ پر مهال خساست د بخیل کس لپاره ګڼ شمېر ستونزې وزېږوي چې تر ټولو مهمه یې له ټولنې او مجلسونو څخه د هغوی یوازې پاتې کېدل دي. په حقیقت کې بخیل شخص ته اجازه نه ورکوي تر څو د خپل عاید یا تنخوا یوه کوچنۍ برخه هم پر تګ راتګ او یا نور ته د یوې ډالۍ په اخیستلو ولګوي او یا دا چې د ملګرو په بنډار او مجلسونو کې ګډون وکړي. په دې ترتیب هره شیبه له مخکې څخه ډېر له ټولنې، ملګرو او مجلسونو څخه واټن اخلي او په پای کې پر یو تجزیه شوي شخص بدلیږي. د قضیې تر دې ځایه پورې یوازې خپل ځان ته ضرر رسوو، خو له واده کولو وروسته وضعیت په بشپړه توګه توپیر کوي، ځکه هلته بیا د یو بل شخص ژوند هم قضیې ته دننه کیږي. د کورنۍ له تشکیل وروسته د یوې لوري بخیلتوب په بشپړه توګه د زوجینو ترمنځ پر اړیکه اغیزه کوي، تر دې حده چې ښایي پر بیلتون پای ته ورسیږي. مګر دا چې دواړه لوري میرمن او خاوند د بخیلۍ او خساست پر ستونزه اخته وي تر څو وکولی شي چې یو د بل تر څنګ له اوسېدو خوند واخلي. د بخیلو کسان له ډلې څخه تر ټولو بد شخص یې هغه دی چې پر یو څه پوهیږي خو نورو ته یې له لیږدولو ډډه کوي او ویریږي چې هسې نه نور هم پر دغه څه چې دوی زده کړي پوه شي. همدارنګه دغه ډله کسان ان له نورو سره په موسکي کېدو او نیک او نیکي کولو کې هم بخیلي کوي. ځینې کسان د اندېښمن اوسېدو عادت لري او د مرګ تر ورځې په اندېښنه کې پاتې کیږي. هغوی یوازې د هسې نه چې لپاره کار او سپما کوي، له کومه ځایه چې دغه کار د هسې نه چې د ورځې لپاره په تمه دي له ژونده غافل کیږي او کله چې خپل ځان ته متوجه کیږي ګوري چې ژوند تیر شوی دی او د مرګ تر پولې رسیدلی دي، خو له ژونده هیڅ خوند نه دی اخیستی. که فکر کوئ چې بخیل یاست غوره د لاندې لارښوونو ته پام وکړئ. له کوچنیو خوند اخیستو پیل وکړئ. کله لګښت کولو ویریږئ غوره ده چې له کوچنۍ او کم لګښته خوښیو پیل وکړئ. کله چې د تفریح کولو خوند وڅکئ هرومرو به د خوښ اوسېدو لپاره یو ګام وړاندې لاړ شئ. ځینې وخت یو ساده وطني برګر دلته نه غواړو چې د فسټ فوډ یا د بیړنیو خوړو پر زیانونو بحث وکړو. کولی شي خوښي بښ
بخښونکي وي. دا مه وایاست چې لګښت کول یو احمقانه کار دی. ځینې وختونه د یوه جوړه ښکلو جامو او خوشبویه عطرو اخیستل اړینه نه ده چې له مشهورو مارکونو او برندونو څخه وي. ورزش کول او سفر کول صرف خوښۍ رامنځته کوونکې کړنې دي، نه کوم بې ځایه او اضافه لګښت. ځینې کسان تصور کوي چې دا ډول مسایلو لپاره پیسې مصرفول یو اضافي لګښت دی، خو حقیقت دا دی چې ښکلې نعمتونه دي چې په مصرف او لګښت کولو ارزي. یوازې بسنه کوي چې د خپل جیب د وضعیت په پام کې نیولو سره ځینې وخت په ورته کارونو لاس پورې کړئ، حتی که یو ولایتي سفر او له طبیعت نه خوند اخیستل وي. له نورو سره مهرباني وکړئ. ځینې وخت د یو ملګري یا یو پردي کس خوشحالول انسان ته داسې یو خوښي بښونکي او خوږ احساس ورکوي چې که هغه کار د خپل ځان لپاره ترسره کړو هغومره خوښي او خوږ احساس به ونه لرو. د نورو لپاره لګښت وکړئ، ډالۍ واخلئ، د ستونزو پر مهال لاسنیوی وکړئ او یا په بله هره ممکنه لاره د هغو د خوښۍ لامل شئ. له دې لارې کولی شئ د لګښت کولو خوند وګورئ. ځینې وخت خپل ځان ته جایزه ورکړئ. د سپما یا د نننۍ استعلا له مخې له اقتصادي ریاضت وروسته خپل ځان ته جایزه ورکړئ. هغه ګرځنده موبایل چې تل مو یې د درلودلو هیله لرله، هغه ښکلې جامې چې تل مو غوښتل پر تنې کړئ او یا پر هر څه چې تاسو ته د پر ځان باور او ریاضت حس درکوي کولی شي ګټور واقع شي. که امکان یې لرئ نو پر ځان او کورنۍ د توان په محدوده کې مصرف وکړئ او په یاد مو وي چې له افراط او اسراف ته مو پام وي. پر ځان خطر منل تمرین کړئ. پر ځان خطر منل هغه ځانګړنه ده چې بخیل انسانان ترې په کمه اندازه برخمن دي. که یو څه رسک او خطر پر ځان ومنئ بده به نه وي. د کارونو په ترسره کولو کې سستي او ټنبلي. په مختلفو سرچینو کې د دغه مهمې او حیاتي موضوع د پلټنې پر مهال چې زموږ بریا او ناکامي ورپورې تړلې ده له یوې مقالې سره مخ شوم چې د ژوند د بریالیتوب په نوم په یوه انټرنیټي مجله کې خپره شوې وه. د یادې مقالې ځینې برخې تاسو ته ډالۍ کوم او هیله من یم چې مرسته در سره وکړي څو ټنبلي وپېژنئ او پر وړاندې مبارزه وکړئ. له ماشومتوبه د ټنبلۍ او سستۍ مفهوم زموږ په ذهن کې د یوې منفي ځانګړنې په صفت بڼه پیدا کړې او د بریالیتوب شرط مو هڅان اوسېدل او سخت کار کول زده کړي دي. ټنبل شخص د هیڅ چا نه خوښیږي او ټنبل شخص تل رټل کیږي. ټنبلي کوم ټاکلی تعریف نه لري او هر څوک د یادې ځانګړنې لپاره له خپلو معیارونو سره سم تعریف لري. ځینې کسان خپل ځان د ټنبل اوسېدو لپاره تهدیدوي او ځینې بیا له دغه ځانګړتیا څخه راضي دي. کیدای شي ځینې کسان خپل ځان ټنبل وبولي خو د نورو له نظره دغه اشخاص هڅان او پیاوړي کسان وي. ټنبلي یعنې څه؟ ټنبلي د کار کولو لپاره د لیوالتیا نه لرل او د هغه کار لپاره انرژي مصرفول او راتلونکي ته ځنډول دي چې له سرته رسولو سره یې علاقه نه لرو. دغه د لیوالتیا نشتون د هغه چارو لپاره دی چې موږ فکر کوو ډیر سخت او ناراحت کوونکي دي. معمولا ډیری کسان دي چې نه غواړي څو خپلو موخو ته د رسېدلو لپاره سخت کار وکړي بلکې خپل ډیر وخت پر استراحت کولو تیروي. انسان تر هغه چې له خپلې بقا او سرنوشت څخه ویره ونه لري د هیڅ کار لپاره مټې نه رانغاړي. پام وي چې زموږ ټولې هڅې د بقا او سرنوشت ساتلو لپاره دي. د ټنبلۍ عواقب څه دي؟ موږ ټول د ټنبلۍ له زیانونو خبر یو او ان له ماشومتوبه د دغه ځانګړنې د درلودلو په خاطر تهدید شوي یو. خو لازمه ده تر څو د ټنبلۍ زیانونه او عیبونه په لا ډېره واضح توګه زده کړئ. فردي اړیکو ته زیان رسول د هغه ځانګړي سلوک او تګلارې لپاره چې ټنبل شخص د کار کولو لپاره لري معمولا لیوالتیا لري څو خپل کار د نورو پر غاړه واچوي. هغوی تل د خپل کار د سختۍ او ډیرښت له امله سر ټکوي. د خپلې ټنبلۍ د توجیه لپاره په دلایلو پسې ګرځي. خپله دنده ډیره با ارزښته ګڼي. چغې وي او فکر کوي چې له نورو ډیر کار کوي او هیڅ څوک د کارونو پر قدر نه پوهیږي یا ټول مسایل او د هغو کار او اړیکو ته زیان رسوي. پښیماني او افسوس ټنبل کسان د دې لپاره چې د خپلو کارونو ترسره کولو لپاره علاقه او لیوالتیا نه لري ګڼ شمېر هغه
زرین فرصتونه چې په ژوند کې ورسره مخ کیږي له لاسه ورکوي. هغوی تل هیلهمند او خپل ځان د ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به وکولی شي او یا دا چې وروسته به خپل کارونه ترسره کړي. خو ټول پر دې پوهیږو چې هیڅ وروسته شتون نه لري او یوازینۍ پیښه چې وروسته یا په راتلونکي کې رامنځته کیږي د هر څه د لاسه ورکولو لپاره پښیماني، افسوس او حسرت دی. د ټنبلۍ لاملونه څه دي؟ زموږ نیکونو په مختلفو شرایطو کې د بقا او دوام لپاره د خپلو سرچینو او انرژۍ ساتلو او حفظ کولو ته اړ وه. خو نن ورځ لا هم داسې کسان شته چې د خپلې انرژۍ د ساتلو لپاره د هغه څه په اړه فکر کولو ته چې د هغوی په نظر ارزښت نه لري لیوالتیا نه لري. ورته هغه موارد چې کیدی شي د ټنبلۍ لامل شي عبارت دي له پر ځان باور نه درلودل. د ډیری کسان په منځ کې د کمترۍ احساس درلودل رواج لري، داسې چې خپل ځان د دې لپاره چې بریالي او هڅاند واوسي د نور او ټولنې په منځ کې ډیر ټیټ او بې ارزښته احساسوي. د بریالیو کسانو هره تجربه د دوی له ماتې او ناراحتۍ سره مل کیږي. هغوی زړه تورې کوي او نورو د خپلو کارونو ترسره کولو لپاره هیڅ دلیل نه ویني. د عمل او لاس په کار کېدو د سطحې ټیټوالی. ټنبل کسان معمولا ژر ستړي او ناهیلي کیږي. هغوی ډیری تمې او توقعات لري او غواړي چې هر څه په غوره بڼه ترسره شي، په داسې حال کې چې په خپله د چارو د ترسره کولو لپاره اصلا لیوالتیا نه لري. خو بیا هم هیلهمند دي چې هر کار یې له نیمګړتیاو پرته په ښه توګه سرته ورسیږي. غوسه او ناهیلي. ټنبل کسان معمولا په هر څه باندې ډېرې نیوکې کوي. د هغوی ډیری توجیهات هم په دې بڼه دي چې آخر به څه کیږي. البته کیدی شي چې ځینې دغه ناهیلۍ او غوسې منطقي وي. هغوی ویني چې ځینې کسان له هڅو او سخت کار پرته لوی ګټې او لاسته راوړنې ترلاسه کوي او هر څوک چې ډیر زحمت وباسي لږه ګټه او لاسته راوړنه لري نسبت خپل راتلونکي او د هغې اصلاح کولو ته ناهیلي دي او یا ټول موارد خپلو کارونو ته د هغوی د لیوالتیا نه لرلو او لا ډېرې ټنبلۍ لامل کیږي. هغوی پړه د نورو پر غاړه اچوي، پلمې جوړوي او په غوسې سره د کمزورتیا په توجیه کولو پسې ګرځي. هغوی له هغه کسانو څخه بیزاره دي چې ورسره پرتله کیږي او دغه غوسه او بیزاري د هغوی د لا ډېرې ټنبلۍ لامل کیږي. د کورنۍ ناسمه روزنه. ډیری ټنبلو انسانانو هڅه کول نه دي زده کړي. دغه موضوع په مستقیم ډول د والدینو روزنې ته ورګرځي. اولادونو ته د هر ډول امکاناتو چمتووالی پر بل چا باندې د هغوی د شخصي کارونو ترسره کولو او له ځنډ پرته د ماشومانو اړتیاوې پوره کېدل په راتلونکي کې د هغوی د ډېرې ټنبلۍ او ځان غوښتنې لامل کیږي. ډېرې اسانتیاوې او امکانات د هغوی تمې او توقعات لوړوي او دغه ناسمې او له اړتیا پرته تمې او توقعات په راتلونکي کې هغوی پر ځمکه وهي. برعکس ځینې وخت یو ځوان د خپلو ټولو هغه امکانات او اسانتیاوو لپاره چې په واک کې لري هیڅ هڅو او سخت کار کولو ته اړتیا نه پیدا کوي. کورنۍ په خپلو ځوانانو کې د انګیزې د رامنځته کولو د لارو په پیژندلو سره کولی شي پر یاده ستونزه باندې برلاسي شي. اندېښنه او بې مخیتوب. اندېښنه او د هغې اړوند پایلې د دې لامل کیږي تر څو شخص په رښتینې بڼه د چارو ترسره کولو وړتیا او انرژي له لاسه ورکړي، له هیڅ کار څخه خوند وانخلي او د خپل ځان لپاره هیڅ موخه ونه ټاکي. اندېښنه د ټنبلۍ یوازینی عمده لامل دی. کیدای شي هغه شخص چې په بشپړه توګه هڅاند و د ناتوانۍ او اندېښنې د یوې دورې له تېرولو وروسته له دغه وضعیت سره عادت وکړي. د ټنبلۍ د له منځه وړلو لارې چارې. خپل ذهن منظم او منسجم کړئ. اړینه ده تر څو لومړی په ژوره توګه فکر وکړئ او پوه شئ چې ستاسو د انګیزې نه درلودل اصلي دلیل څه دی. پر اصلي ستونزه فکر وکړئ او په اړه یې د فکر کولو لپاره وخت ځانګړی کړئ. د خپل ذهن خبرو ته پام وکړئ او غور وکړئ چې د څه په اړه فکر کوئ او څه وایئ. په خپل ذهن کې مو له شته منفي خبرو او فکرونو ځان خلاص کړئ. د منفي فکر کولو په اړه په مخکینیو مخونو کې بحث شوی دی. علت لرونکي اړخونه مو وپېژنئ. لومړی باید هڅه وکړئ څو له خوب او تخت څخه راووځئ. د یو څه ډېر خوب او چورد وهلو لپاره د الارم ساعت ځنډول زموږ لپاره مضر تمامیږي.
فکر کوئ چې د خوب په ځای کې پاتې کېدل درته غوره دي او تاسو ته د ورځې په اوږدو کې لا ډېره انرژي درکوي. موضوع په بشپړه توګه برعکس ده او دغه څه ستاسو د ذهني او جسمي ستړیا لامل کیږي. موخه وټاکئ. خپل ځان ته د لاسته راتلو وړ موخې وټاکئ. تاسو باید د څارلو او تمرین کولو لپاره یو څه ولرئ. داسې موخې وټاکئ چې ستاسو لپاره ساده وي او له وړتیاو سره مو برابرې او همغږې وي. د خپلو غوښتنو، موخو او اړتیاو یو لیست چمتو کړئ. د سترګو پر وړاندې د دغه اړتیاو او غوښتنو د لیست درلودل او پر هغو باندې تمرکز کول د دې لامل کیږي څو تاسو په خپل ځان او ذهن کې د هغو د لاسته راوړلو او پوره کېدو لپاره د اړتیا وړ انرژي وساتئ. کولی شئ دغه لیست مو په خپله کوټه کې پر کوم دیوال یا د میز پر سر نصب کړئ تر څو هره ورځ لیدی وشئ. پر خپلو کړنو، ارزښتونو او لومړیتوبونو باندې مو له سره کتنه وکړئ. په منظم ډول د ورزش کولو او هغه فعالیتونو ارزښت او اهمیت وڅېړئ چې د ورځې په لړ کې ترسره کوئ. ځان ته د دې یادونه وکړئ چې د یادو فعالیتونو له ډلې څخه کوم یو اړین او لومړیتوب لرونکی دی. خپل ځان ته لا ډېر پر ځان باور ور په برخه کړئ او تل ووایاست چې کولی شئ. جامې مو له المارۍ راوباسئ. فکر وکړئ چې نن ورځ ولې باید دغه ټاکلی رنګ یا ډیزاین واغوندئ. وروسته خپلې جامې په خپله اوتو کړئ. د خپل محدود ژوند او محدودو اړیکو په دام کې مه ګیر کیږئ. خپل د جامو اغوستلو ډول او نوع ته بدلون ورکړئ. ځینې دندې یا کاري ساحې ته د تګ پر مهال مختلفې لارې وټاکئ. دې ته ورته کوچني بدلونونه له تاسو سره مرسته کوي څو د ژوند له ګڼو نورو اړخونو سره آشنا شئ. فعال اوسئ او تل ځینې فعالیتونه ترسره کړئ. له یوه ځایه پیل وکړئ. د هر کار او فعالیت د ترسره کولو لپاره تر ټولو سخته او مهمه مرحله همدغه پیل کول دي. پر دې پوه شئ چې هر څه له یو ټاکلي صفري نقطې پیل کیږي. هر څه چې وکړئ خو له پیل کول او پیاوړې ارادې پرته نشئ کولی چې خپل ټنبلي له منځه یوسئ. خپل وخت مدیریت کړئ او کارونه مو پر کوچنیو برخو او مرحلو وویشئ تر څو د لاسرسي او د ترسره کېدو وړ واوسي. تاسو د خپل ځان یوازینی مربي او ښوونکی یاست. تاسو د خپل ځان د انګیزو او الهاماتو یوازینی سرچینه یاست. نو خپل ځان ته غوږ ونیسئ. خپل ځان ته ووایاست چې کولی شم دغه کار ترسره کړم. کله چې مرستې ته اړتیا لرئ له نورو وغواړئ چې مرسته درسره وکړي. انسان یو ټولنیز موجود دی او زموږ د وجود یوه برخه مرسته غوښتل او له نور سره مرسته کول دي. له خپل ځان سره رښتینی اوسئ او خپل ځان ته چل او فریب مه ورکوئ. پر دلایلو او توجیه پسې مه ګرځئ او که مو ټنبلي وکړه خپل ځان تنبیه کړئ. هره مرحله مو چې په بریالیتوب سرته ورسوله د خپل ځان ستاینه وکړئ او یا مو ځان ته جایزه ورکړئ. هر کوچنی ګام تاسو د خپلو لویو موخو په لوري نور هم نږدې کوي. انګیزه لرونکي پاتې شئ. زده کړئ چې خپل ځان ته نیکه بدله او امتیاز ورکړئ. ان دغه کوچنیو مسایلو لپاره چې ترسره کوئ خپلې موخې په ورځني او اونیز ډول ولیکئ او د هغو د عملي کولو لپاره یو منظم مهالویش جوړ کړئ. ډېری ټنبل کسان د مطالعې او بل کوم کار د ترسره کولو پر ځای ساعتونه خپل موبایل یا لپټاپ کې پر ویډیو ګیمونو بوخت وي یا دا چې ویډیوګانې ګوري. په داسې حال کې چې پر دې ښه پوهیږي چې دا کار د وخت ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زه دا نه وایم چې تاسو له سره سرګرمي او تفریح مه لرئ، خو دغه لوبې او سرګرمي باید په ژوند کې د مثبت او ګټورو فعالیتونو د ترسره کولو مخه ونه نیسي. د خپل ځان لپاره یو منطقي او ګټور پلان جوړ کړئ او پر وړاندې د مسؤلیت احساس وکړئ. د خپلې موخې پر لور حرکت وکړئ. کېدای شي ځینې وخت ستړي او خسته شئ، خو خپل ځان ته د نیک بدل او امتیاز په ورکولو سره یو ځل بیا خپل مسیر ته راوګرځئ. هیڅ کله له پرمخ تللو څخه ملاس په سر کیږئ. د هیڅ ډول مخې پر لور مخ پر وړاندې تګ په نیمه کې مه پرېږدئ. ځینې وخت حرکت کول سخت وي، ګڼ شمېر ستونزې ستاسو د لارې خنډ ګرځي، خو باید مقاومت وکړئ. په یاد ولرئ هره شیبه مو چې له هڅو لاس واخیست ټوله هغه لار بې ګټې ضایع کیږي چې تر دې دمه پرې راغلي وئ.
موخو او هیلو ته رسیدل هڅو او استقامت ته اړتیا لري. د دغه هڅو او استقامت لپاره ځینې لازم ځواکونه موخو ته د رسیدو له څرنګوالي سرچینه اخلي. که چیرې وروستۍ موخه هیره شي، ټنبلي په ډېره اسانۍ سره ستاسو ټاکلي مسیر ته دننه کیږي او تاسو له خپل دغه ټاکلي مسیر څخه بې لارې کوي. نو اړینه ده چې د دغه موخې د ترلاسه کولو لپاره مو د هڅو پر مهال ځینې وخت دمه وکړئ او له خپل ځان سره د ارادې نویوالی وکړئ. دغه چاره په دې معنا ده چې ګواکې تاسو خپله مطلوبه موخه په یاد لرئ او له ځان سره یو ځل بیا ژمنه وکړئ چې خپله دغې موخې ته د رسېدو لپاره هر هغه څه ته چې اړتیا ده ترسره یې کړئ. کولی شئ له ځانه وپوښتئ د دغه موخې د لاسته راوړلو اړتیا څه ده؟ زما د ژوند په دغه مرحله کې د دغه لاسته راوړلو او د لاسته راوړلو لپاره هڅې کول څومره ارزښت لري؟ آیا په یوازې توګه د دغه مسیر د وهلو وس لرم او یا دا چې یو ملګري یا لارښود ته اړتیا لرم؟ هیڅ کله شاته تګ مه کوئ. موخې ته د رسېدو په لاره کې له 101 خنډونو سره مخ کیږئ. ځان ته مو د ستونزو سره د جنګېدو او مبارزې جرأت ورکړئ. شاته تګ د ډارونو خلکو کار دی. خپل ځان ته یادونه وکړئ چې موخې ته د رسېدو لپاره مو په دغه ستونزمنه لاره پیاوړی قدم ایښی دی. هغه موخه چې د ستونزو او سختۍ د زغملو ارزښت لري، خپل مسیر مو د پیاوړې ارادې پر مټ پرانیزئ او مخ پر وړاندې حرکت وکړئ. له نورو څخه له حده زیاته تمه او توقع کول. آیا تر اوسه متوجه شوي یاست چې ځینې وخت د خپل یو ملګري یا ملګرو پر یو کوچني حرکت سره ځورېږو؟ د بیلګې په توګه که چیرې ستاسو کوم نږدې ملګری میلمستیا کړې وي او تاسو ته یې بلنه نه وي درکړې او یا دا چې هغه ورځ ستاسو موبایل بل نه و، په داسې حال کې چې له تاسو سره یې اړیکه نیولې وه خو نه دی بریالی شوی، هغه ده چې تاسو پر موضوع باندې له خبرېدو وروسته له ځنډ پرته د خفګان او ځور احساس کوئ. هغه څه چې تر بل هر څه ډېر زموږ ژوند ته معنا وربخي زموږ تمې او توقعات دي. کله چې دا فرصت مخې ته راځي څو خپلو موخو ته ورسیږو، نو که پر خپلو بریالي کېدو باندې پیاوړی ایمان او باور ونه لرو، هیڅ کله به بریا ترلاسه نه کړو. خو ځینې وخت دغه بې ځایه تمې او توقعات موږ ته زیان رسوي. په هغه مقاله چې د ایموشنل انټلیجنس کتاب د لیکوال ډاکټر ټراوس براډري له خوا خپور شوی راغلی دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د لویزیانا پوهنتون څېړنې ښایي هغه کسان چې پر خپل ځان باور لري له هغه کسان څخه ډېر د ژوند له نعمتونو څخه خوند اخلي چې پر ځای کافي اندازه باور نه لري. یعنې هغوی د مسایلو د حل لپاره له خپل مخ څخه کار اخلي او همدارنګه د مسایلو د حل لپاره له لوړ ذهني ځواک او ادراک څخه برخمن دي. د ژوند د خوندونو او نعمتونو پیژندل د بریالي کېدو لپاره لازم او ضروري دي. ځکه تاسو ته ډاډ درکوي څو ژوند ته له مختلفو زاویو وګورئ او مخې ته راغلي موقعیت پر اساس له خپلو وړتیاو غوره ګټه واخلئ. هغه ستونزه چې زموږ د تمو او توقعاتو په تړاو شتون لري دا ده چې زموږ دغه تمې او توقعات پر نورو خلکو باندې هم اغیزې لري. که چیرې 1916 لسیز ته وګرځو وبګورو چې د هاروارد پوهنتون څېړنې ښایي چې زموږ د باورونو قدرت د نورو خلکو پر چلند هم اغیزه کوي. کله چې په دغه څېړنه کې ښوونکو په تصادفي ډول ځینو زده کوونکو ته ویلي چې هغوی باوښه دي، هغه زده کوونکي نه یوازې په ټولګي کې بلکې د آیکو په سټنډرډ ازموینه کې هم په غوره بڼه وځلېدل. په حقیقت کې موږ له هغه کسان څخه ډېر اغېزمن کیږو چې باور پرې لرو. څېړنې ښایي چې دغه پیښه له دې امله رامنځته کیږي چې کله موږ پر یو چا باور او اعتماد لرو، له هغه سره تر هغه چا ښه چلند کوو چې فکر کوو له ماتې سره به مخ شي او له هغه چا سره په پرتله باندې چې فکر کوو ماتې خوري. دغه کس ته د بریالي کېدو لپاره ډېر فرصتونه ورکوو او همدارنګه د نورو په پرتله د هغو پر وړاندې ګټور او مثبت غبرګون څرګندوو. ان هغه ته ډېرې زده کړې په واک کې ورکوو ځکه پوهیږو چې د دې هر څه لپاره خپل وخت بې ځایه نه مصرفوو او هرومرو مطلوبه پایله له ځان سره لري. هغه څه چې زموږ ژوند ته بڼه ورکوي زموږ تمې او توقعات دي. زموږ تمې او توقعات کولی شي ژوند ته مو له روحي او هم له فزیکي اړخه بدلون ورکړي. موږ باید خپلو تمه او توقعاتو ته ډېر پام وکړو او نسبت هغو ته په کافي اندازه پوهه له ځان سره ولرو ځکه چې دغه څه کولی شي زموږ ژوند بې ګټې راباندې بوج کړي. له ټولو د مینې تمه مه لرئ. ټول خلک خپلې ځانګړې علاقې او سریقې لري
او دا په دې معنا ده چې له هیڅ ډول معجه دلیل پرته ټول نجیب، مهربان او د درناوي وړ خلک یو له بل سره مینه لري. کله چې تاسو فکر کوئ چې هر څوک باید در سره مینه ولري، هماغه ده چې پر احساسي زیانونو او اختلالاتو اخته کیږئ. په داسې حال کې چې له دغه پیښې سره باید مخ نشئ. تاسو نشئ کولی چې د هر چا لپاره محبوب اوسئ. له نورو سره مهرباني کول او د هغو د زړونو راضي ساتل ذاتاً یوه د ارزښت وړ چاره ده. دغه کار هغه مهال چې له خپلې کورنۍ او هغه کسان سره چې مینه ورسره لرو کولی شي له لا ډېر ارزښت څخه برخمن اوسي. خو ځینې وخت د نورو خوشحاله ساتل کولی شي زموږ لپاره سردرد جوړونکي وي. تاسو هیڅ کله نشئ کولی ټول هغه کسان له ځانه راضي وساتئ چې اړیکې او تمایلات ورسره لرئ. که چیرې د نورو د تمو او غوښتنو لپاره له وس او توانه ډېرې هڅې وکړئ، د خپلو اړتیاو او هیلو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه وخت ونه لرئ. که څه هم شونې ده چې ځینې کسان کیدی شي په ناخبرۍ کې له دې وضعیت څخه شکایت وکړي، خو دغه ډول یو کار په ټوله کې ناشونی ښکاري. د هر شخص غوښتنه ته د هو ویل کولی شي ځینو نورو مواردو ته د نه ویلو په معنا وي، چې هغه مهال ښایي تاسو دغو مواردو او د هغو پایلو ته متوجه ونه اوسئ. په یوه برخه کې د هو ویلو له لارې کیدی شي تاسو څو نور کسان ناراضه کړئ، او یا دا چې د خپل ځان لپاره ستونزه یا ستونزې جوړې کړئ. که وغواړئ چې خپله ټوله انرژي پر هغه کارونه ولګوئ چې نور یې له تاسو څخه د تر سره کولو غوښتنه کوي، ناشونې تر څو وکولی شئ د هغه ارزښتونو پر اساس ژوند وکړئ چې د ځان لپاره مو ټاکلي دي. که چیرې تاسو له خپلو ماشومانو سره د وخت تېرولو پر ارزښت پوهیږئ، په عین حال کې نشئ کولی خپل هغه ملګري ته نه ووایاست چې تل یې له تاسو سره مهرباني کړې ده. په ژوند کې به د دغه موضوع پر سر چې کوم مسایل ستاسو لپاره مهم دي او کومو ته باید لومړیتوب ورنه کړئ، له ستونزې او جنجالونو سره مخ شئ. تاسو هره ورځ یوازې څو ساعتونه په واک کې لرئ. پر همدې اساس ډېره اړینه نه ده تر څو خپل وخت د هغه کارونو په تر سره کولو ولګوئ چې ستاسو لپاره ډېر مهم او ارزښتناک دي. تمه مه لرئ چې ټول د له تاسو سره همغږي او موافق وي. پام وي چې یوې سختې موضوع ته رسېدلي یو. په باوري توګه تاسو پر هغه خبرو چې کوئ اطمینان لرئ او له همدې امله فکر کوئ چې خلک باید تل ستاسو خبرې جدي وګڼي. خو دا چې له نورو تمه ولرئ چې تل له تاسو سره موافق واوسي او ستاسو له فوقالعاده نظریات څخه ستاینه او تحسین وکړي. له تواضع او تمې خلاف موضوع ګڼل کیږي هغه موضوعات چې ستاسو لپاره واضح او روښانه دي. ښایي د هغه چا لپاره چې بېلې تجربې، علاقې او پلانونه ولري او دا ډول روښانه او واضح نه وي، نو کله چې نور له تاسو سره مخالف دي، له ځورېدو او زړه خوړلو لاس واخلئ او دغه ځان غوښتونکی او مغرورانه فرض هم له ځانه لرې کړئ چې یوازې یو ځواب باید سم وي او هغه ځواب هم په تاسو پورې اړه لري. په نړۍ کې میلیاردونه انسانان له میلیاردونو فکرونو سره ژوند کوي، نو هغه کس چې ستاسو له فکر او نظر سره مخالف دی ستاسو دښمن نه دی، بلکې په همغه ځانګړي مورد کې نسبت تاسو ته بیل او بل ډول فکر کوي. کیدای شي د مقابل لوري افکار ستاسو د هغو په پرتله د توجیه وړ او عقلاني وي. ان تر ټولو غوره ملګري هم په ټولو برخو کې له یو بل سره همغږي او هم باوره نه دي. نو که چیرې نور له هغه څه سره چې تاسو یې وایاست مخالفت وکړ او یا یو بیل او نوی نظر وړاندې کړ، مه ناراحته کیږئ بلکې په اړه فکر وکړئ. کیدای شي د هغو په فکر او نظر کې داسې نوي څه موجود وي چې تاسو پرې تر اوسه نه پوهېدئ. تمه مه لرئ چې نور د هرومرو ستاسو پر منظور او مطلب پوه شي. نور خلک نشي کولی چې ستاسو ذهن ولولي او هغه څه چې تاسو یې له ځنډ پرته د ویلو په هڅه کې یاست په بشپړه باور سره همغه موضوع ده چې نور هم باید واوري. تاسو نشئ کولی له خلکو تمه ولرئ چې یوازې له دې امله چې تاسو خبرې کوئ پر منظور او مطلب مو پوه شي. تاسو باید په واضح او روښانه توګه خبرې وکړئ او یا یې ولیکئ. ځینې خلک پیاوړي درک لري خو ډېر کسان بیا ستاسو پر احساس او نظر باندې د پوهېدو وړتیا نه لري. دا چې تاسو د نورو د احساس په نسبت حساس یاست په دې معنا نه ده چې نور خلک هم باید هر څه ستاسو د نظر له زاویې نه وویني.
تمه مه لرئ چې ټول کارونه د ستاسو له معیارونو سره سم ترسره شي. د انسانانو اخلاق، پوهه او مهارتونه د مختلفو عواملو لکه روزنه، پوهه، معنوي عقیدې او داسې نورو پر بنسټ یو له بله توپیر لري چې کیدای شي دغه عوامل د هر چا لپاره ځانګړي معیارونه وټاکي. د بیلګې په توګه تاسو تمه لرئ چې یو همکار مو هم باید ستاسو په څیر یو راپور ولیکي او یا ستاسو په څیر داسې یو پروپوزل چمتو کړي چې د ټول د رضایت او قناعت وړ وي. کیدای شي تاسو په لیکلو کې د پام وړ مهارت ولرئ خو هغه همکار مو له دغه مهارت څخه بې برخې وي. پر ځای هڅه وکړئ څو له خپلو مسلکي او ښوونیزو لارو څخه هغه ته زده کړه ورکړئ تر څو هغه هم وکولی شي چې ستاسو په څیر یو غوره لیکونکی شي. په هغه صورت کې چې له خپل همکار څخه هم تمه لرئ څو ستاسو په څیر یو کار ترسره کړي خو هغه یې نشي کولی، کیدای شي چې وځورېږي. نو تر ټولو غوره لاره به دا وي چې د امکان تر حده له هغه سره مرسته وکړئ تر څو چارې غوره او د منلو وړ وګرځي. تمه مه لرئ چې نور د کامل او له نیمګړتیاو خالي وي. اجازه ورکړئ چې نور تېروتنې وکړي او له خپلو تېروتنو زده کړه وکړي. پر دې فکر وکړئ که چیرې هیڅ چا تېروتنه نه کولای، نړۍ به په رښتیا هم څه ډول بڼه غوړه کړې وه. موږ ټول به د هغې بې احساسه او ساکټو روباتونو په څیر وو چې په ژوند کې هیڅ ډول خوند او لاسته راوړنه نشي تجربه کولی. تمه مه لرئ چې که هر ځل پر ځمکه ولوېدئ یو څوک د لاس درکړي. دا تاسو یاست چې له ځان سره مرسته کوئ. البته کورنۍ او ښه ملګري هغه مهال چې مرستې ته اړتیا ولرئ ستاسو خواته راځي خو له خپلو جامو څخه د خاورو او دوړو د پاکولو لپاره له هغو څخه تمه مه کوئ. هغوی هم خپلې ستونزې لري او نشي کولی چې هم ستاسو د ستونزو دروند بار او هم خپلې ستونزې وزغمي. هغوی هرومرو غواړي مرسته در سره وکړي خو نه د تل لپاره په هر وخت او هر ځای کې. دا په دې معنا نه ده چې تاسو ته ارزښت نه درکوي، بلکې دا په دې معنا نه ده چې ځینې وخت باید په خپله د خپلو ستونزو او مسؤلیتونو بار پر اوږه واخلئ. تمه مه لرئ چې ټول دې باید تاسو درک کړي. موږ ځینې وخت په خپلو احساساتو کې ډوب یو او دا به منطقي نه وي چې له نورو څخه هم ورته تمه او توقع ولرو. ټول انسانان ستاسو د ژوند مسیر نه درکوي او اړینه هم نه ده چې درک کړي. ستونزه نه ده ځکه دا د هغو ژوند نه دی چې پر هر څه پوه شي او هر اړخ یې درک کړی شي، بلکې دغه ژوند او د هغه مدیریت پر تاسو پورې اړه لري. تر هغه چې تاسو خپل ځان په خپله درک کوئ اړتیا به ونه لرئ څو له نور څخه د تایید مهر ترلاسه کړئ. تاسو یوازې ښه واوسئ او اړتیا نشته چې خپل دغه ځانګړنه د ټولو لپاره ثابته کړئ. که فکر کوئ هغه مسیر چې د ځان لپاره مو ټاکلی دی یو غوره او پایله لرونکی مسیر دی، پر مخ ولاړ شئ او د نور افکارو ته اندېښنه مه کوئ ځکه دا چې نور ستاسو په اړه څه فکر کوي تاسو به له لاس په سر کېدو او زور سره مخ کړي. د نورو فکرونه او احساسات له موږ سره هیڅ تړاو او اړیکه نه لري. تمه مه لرئ چې څه ډول چې له نورو سره چلند کوئ هغوی دې هم له تاسو سره ورته چلند وکړي. د انسانانو چلند توپیر لري. هر څوک له نورو سره د خپلې روزنې، پوهې، ارزښتونو او تجربو له مخې چلند کوي. اړینه نه ده چې له یو بد انسان سره بد شو ځکه چې موږ انسانان یو او تل باید انساني چلند ولرو. له نور سره زموږ چلند باید د معاملې او مطلب پر اساس نه وي. یعنې لازمه نه ده تر څو زموږ د خوښې خلاف هر هغه عمل چې له مقابل لوري څخه صادریږي موږ یې هم پر وړاندې عین عمل او یا له هغه څخه یو اندازه سخت او بد عمل ترسره کړو. که چیرې زموږ د نیک چلند او ښې رویې پر وړاندې څوک ښه چلند او نیکه رویه نه کوي ستونزه په موږ کې نه بلکې په هغو کې ده او دا موږ چې د امکان تر حده باید له هغه سره زموږ چلند او رویه نیک او انساني وي. باید په یاد ولرو چې انسانان د خپل حقارت او نه لورینې په کچه نور ته سپکاوی کوي، د خپل فرهنګ په کچه مینه کوي او د خپلو نیمګړتیاو په کچه ځورول کوي. هر څومره چې یو انسان حقیر او کینهکښ وي هماغومره نور ته ډیر توهین کوي تر څو خپل حقارت او کینه جبران کړي. هر څومره چې د یو انسان فرهنګ بډایه وي له نور سره ډیره مینه کوي او هر څومره چې خپل شخصیت او هویت په ژوره توګه پیژندلی او درک کړی وي په همغه اندازه د درناوي او مهربانۍ له مخې چلند کوي. انسانان د خپل درک په اندازه پوهیږي او د خپل شعور په اندازه په خپلو باورونو او خبرو عمل کوي. په یاد باید ولرو چې زموږ ژوند هغه وخت ښکلی کیږي او وضعیت به مو هغه وخت ښه والی مومي
چې له خپل ځان سربیره د نورو لپاره هم نیکې هیلې وکړو، ان که هغوی زموږ لپاره نیک نیت او هیلې ونه لري. کریسټین لارسون په خپل کتاب کې وایي سالم انسان کینه نه کوي، مینه کوي، خجالت نه کوي، پر ځان باور لري، غوسه نه کوي او مهربانه وي. سالم انسان د نورو پر مادي او معنوي شتمنیو حرص نه کوي او د نه لورینه ځانګړنه نه لري. سالم انسان مصنوعي خندا، نڅا او ځان ښودنې ته اړتیا نه لري، ځکه خوښي او نیکمرغي د خپل وجود دننه لټوي او لاس ته یې راوړي. سالم انسان د خپل ځان د لمانځلو او لوړ معرفي کولو لپاره د نورو رټلو او سپکاوي ته اړتیا نه لري، ځکه پر دې پوهیږي چې هر انسان د خدای پاک ډالۍ او پیرزوینه ده. سالم انسان تل مینه او مهرباني کوي. په خوښیو وړ شرایطو کې ټول انسانان له طلایي قانون څخه پیروي کوي، خو په خواشینۍ سره موږ په خوښۍ وړ نړۍ کې ژوند نه کوو تر هغو چې ټول انسانان مهربانه، عاطفي او ارزښت پیژندونکي کیږي. باید ومنو چې له موږ سره په ناسم چلند کوي، ځکه تر اوسه نه پوهیږي چې له نورو او ان له خپل ځان سره هم څه ډول سالم اړیکه ټینګه کړي. د هغوی چلند ته د مهربانۍ له مخې وګورئ، تر څو که چیرې هغوی په هغه اندازه چې تاسو ورسره مهربانه یاست له تاسو سره مهربانه او عاطفي نه وو، ناراحته او ناهیلي کیږئ مه. تمه مه لرئ چې نور دې همغه انسانان پاتې شي چې یو کال مخکې وو. انسانان له خپلو تجربو او شرایط سره سم د وخت په تېرېدو بدلون کوي. ټول انسانان هره ورځ د ورځني ژوند د پرمخ بیولو او شته ستونزو د حل په موخه له یوې سختې مبارزې سره مخ دي او له خپل ځان پرته نور هیڅ څوک دغه ناخوالې نشي درک کولی. نو کله چې غواړئ د نورو په اړه قضاوت وکړئ، دغه څه په یاد ولرئ. له انسانان سره د هغو د ټولو شته بدلونونو په شتون کې مینه وکړئ، نه یوازې هغه وخت چې ستاسو له معیارونو سره ورتوالی او مطابقت ولري. د مثال په ډول ستاسو یو ملګری 10 کاله مخکې ډېرې ټوکې کولې او خندلې، اوس ارامه شوی دی، نو ژر قضاوت مه کوئ چې د هغه سلوک له تاسو سره بدل شوی، بلکې کیدای شي دا د ژوند ستونزې وي چې هغه یې ارامه کړی دی.